وقار علي دا غزل که تاسو اوریدلی دا پخپله د دغه احساس ترجمانی کوي چې دا د سوال نه موږ بېغوره نه یو. دا کم سوال یا کم حالات چې موږ ته راپېښ دي. سمودړوان دی باچا خان مرکز کې پېښور کې د پاک متحده امارتونو د ټولنې 38 کلیزه وه. اتفاق دا و چې د صدارت په کرسۍ ځکه نولې وم او زه په دې سوچ کې وم چې د دونه خلکو ښکلې ښکلې مقالې واورولې ویناګانې وکړې زه به څه وایم. نو زما نړوان دی د پاکستان یو سفیر چې ډېر ښایسته زلمی و منظور الحق یا دغه شان نوم و او هغه استعفا ورکړې وه او د هغه په تعارف کې دا وویلی شو چې دی په ډېرو ملکونو کې د پاکستان نمائندګي کړې ده سفارت یې کړی دی. هغه ډېر عالمانه تقریرو کو خلاصه دا وه چې پښتون 15,000 کاله پخوانی قوم دی د ډېر لوی تاریخ دی خو دا قوم د خپل تاریخ نه بېخبره دی. یو نقطه پکې دا وه او په دې کې هغه د بخشالي ډاکومنټس حواله ورکړه چې په دې نټ باندې خلک کتی شي چې 15,000 کال وړاندې یوه مسوده لاسته راغلې وه چې هغه په سنسکرت کې لیکل شوې وه او بیا انګریزانو ته چې هغه ورسېده هغې ته فایده واخیسته هغه په انګریزۍ کې ترجمه کړ او په هغې کې لکه دغه د بخشالي لیکونکي هر څوک چې دی د سنسکرت ماهرونو لکه دا ټول تاریخ بیان کړ. بیا ورپسې وایي چې خاص طور زه د ادیبانو شاعرانو ته یو خواست کوم چې موږ خبرې کوو نو په هغې کې د نورو ژبو ټکي خو راځي خو دا البته او چنانچې اوسه پورې ویلی شي چې دا ولې. چې زما وار راغی نو ما خو اول د هغې ټولنې او د هغې د هغه خدماتو شکریه ادا کړه د هغې ستاینه مې وکړه. بیا رالمه سفیر صاحب ته مې ښاغلي سفیر صاحب یو ډېر اهم سوال پورته کړ. دا زموږ سوالونه هم دي او دا زموږ مسلې دي خو مې زه حیران په دې شوم چې دا سوال یو داسې سفیر لکه پیش کړ چې دی په دونه اهمه عهده پاتې شوی دی. نو خلکو نم پکار دا و چې ده ته زیات علم وی. مې سفیر صاحب ته یو داسې اقدام وکړه چې زموږ په سکولونو کې پښتو کې هم تعلیم ورکولی شي. نو بیا به نه وایي نه به چنانچې وایي او نه به البته وایي بیا به سمه دمه پښتو وایي. نو جبر خو موږ سره دا دی دا هم د حالاتو جبر دی چې زه مجبور یم چې زه په اردو کې تعلیم کوم زه په انګریزۍ کې تعلیم کوم زه په خپله ژبه کې تعلیم نشم کولی. حالانکې دا هیڅ مسله نه ده که دلیل ته کې نو په دې پاکستان کې پخوانی سوات ریاست د هغې پښتو ژبه د عدالت ژبه وه. مقدمې په پښتو کې چلې دی ټولې فیصلې په پښتو کې کېدې فتوې په پښتو کې جاری کېدې. په دې پاکستان کې سن د داسې سیاسي ګوندونو چې د هغې په خیال کې لکه چې دا قرآن شریف نعوذ بالله په اردو کې نازل شوي لیکن هغه ګوندونه هم په دې مجبور دي چې خپلې سیاسي نارې په سندۍ ژبه کې لیکي. د هغې پاسپورټ په سندۍ کې دی د هغې شناختي کارت په سندۍ کې دی. نو دغلته قیامت نه راځي. خو زه چې د پښتو غوښتنه کومه نو په ما الزام لګي په ما تهمت پورې کولی شي چې دا د پاکستان خلاف دی دا د پاکستان غدار دی دا دی هغه دی. نو دا جبر دی دې جبر ته موږ مخامخ شو او د دې احساس یقینا چې یو شاعر کولی شي یو ادیب کولی شي دانشور کولی شي خو د ده په لاس کې اختیار خو نشته. البته د دې احساس خورونه کولی شي او زه هر ادبي تنظیم ته دا خواست کوم چې د هر اجلاس په آخر کې د یو قرارداد داسې منظوري چې پښتو ژبه د په تعلیمي ادارو کې شته کړی شي. د پوټي غوندې قرارداد ډېر لوی اهمیت او دا زه د یو عام لیکونکي شاعر په حیثیت نه وایم. عظمت صاحب ته هم پته ده زه د اطلاعاتو په محکمه کې پاتې شوی یم نو په نور هېڅ نه پوهېږم د خبر په اهمیت پوهېږم. دا هسې نه ځي د دې اهمیت شته دی
هم د دې ادبي سوسایټۍ په ټاپه مونږه پخوا دا قرارداد منظور کړو چې زمونږ د صوبې نوم د پښتونخوا کړی شي زمونږ د اسلام آباد په سړکونو د زمونږ د مشرانو نومونه ولیکلی شي نو وایي د شته د اوس رحمان بابا خوشحال دا د ادبي سوسایټۍ د کوششونو نتیجه ده نو یو قراردادم بېماني نه ځي دا په یو وخت کې خپل رنګ راوړي نو موږ د حالاتو جبر ته مخامخ شو کني نو موږ له پښتو راځي موږ کې د پښتو احساس هم شته موږ پښتانه یو او دا څوک وجلی نشي پښتو هغه د اسرار د تورو یو خبره چې دا په خپل تقدس پای مرګ نشته هر کله چې پښتو ژبه پسمستو کې ویلی شي په لرې برې داسې علاقو کې ویلی شي چې هغې په الف ب ککړ نه دي نو داسې ژبه څوک نشي ختمولی دویم دا ده چې زموږ په خوا کې ګاونډی هیواد افغانستان که هر څنګه حالت کې دی لیکن پښتو هم د هغې قومي ژبه ده او نن سبا چې په نړیوال کچ د پښتو خپرونې کېږي نو دا زمونږ برکت نه دی دا د افغانستان کمال دی د افغانستان شخړه راپورته شوه نو بی بی سی هم خپرونې شروع کړې وایس آف امریکا امریکا غږ اوس پکې نور ریډیوګان نو پښتو له همیشه په بده کې ښه شوي دي که تاسو وګورئ زموږ ځینې ادارې داسې قایم شوي دي چې د هغې په بنیاد کې نیت بدي لیکن خدای پاک داسې کمالو کې یا پښتو له وده ورکړي د دې یو مثال د پښتو پېښور اکاډمي ده د دې د جوړېدو پس منظر جدا دی لیکن هغه اکاډمۍ د پښتو په پرمختګ کې ښه د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی